بیا هم ستړي مسئ درنو لیدونکو په خیر راغلی. درنو لیدونکو نن 14 د فبروري ده چې دا سمون ښیي د رادیو د نړیوالې ورځ سره. دغه ورځ د راډیو ټولو کارمندانو، خبریالانو، کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېره زیاته مبارک وي. موږ هم خپرونه کې نن په راډیو باندې خبرې کوو چې راډیو زموږ او تاسو په ژوند کې د څه اهمیت څخه برخمنه ده او زموږ او تاسو په ورځني ژوند کې زموږ او تاسو څومره مرسته کړې ده، ولې موږ او تاسو ډېره زیاته اورو او ولې اوس هم په افغانستان کې د راډیو اوریدونکي ډېر زیات دي. په دغو موضوعاتو باندې به خبرې وکړو. همدارنګه څو ورځې وروسته د شمشاد تلویزیون د راډیو او تلویزیون په ګډه کلیزه ده چې د شمشاد تلویزیون 18مه کلیزه او د راډیو 12مه کلیزه ده. په دې باندې به هم خبرې وکړو چې زموږ راډیو برخې دغې برخې ته څومره امادګي نیولې ده. نو په همدې تړاو سره خپرونه کې زموږ د راډیو د برخې مدیر صاحب ښاغلی ماهر احسانزی میلمه دی. سلام احسانزی صاحب، ستړي مسئ، خپرونه ته بخیر راغلی. سهار مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. وعلیکم السلام مشال صاحب، تاسو سهار بخیر. او د راډیو ټول اوریدونکي چې مثلا ما دلته ګوري، د راډیو نوم اوري یا د راډیو ډېر مینوال وي، هغوی ته دغه د راډیو نړیواله ورځ ډېره ډېره مبارک وي. ټولو درنو هیوادوالو ته، د شمشاد د ادرس لیدونکو ته، مینوالو ته، افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هغوی چې د ژورنالیزم او ادب سره مینه لري دا ورځ ورته مبارکباد وایي. تاسو ته هم ډېر زیات مبارک وي، ځکه کلونه کېږي تاسو خپله د راډیو یو ښه اورېدونکی یاست او خپله مو په دې برخه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. تاسو ته هم ډېر زیات مبارک. تاسو ته هم مبارک کور. خیر اوسئ، سلامت سئ. راځئ په پیل کې د راډیو د اهمیت په هکله راته ووایئ چې راډیو زموږ او تاسو په ژوند کې د کوم اهمیت څخه برخمنه ده او ولې موږ او تاسو دومره ډېر اورو؟ هر شی چې مشال صاحب رامنځته کېږي ټولنه کې هغه خلک محترعین یا د دوی را پیدا کوونکي د دوی ضرورت ګوري، د ضرورت په بنا یې رامنځته کوي. راډیو د 19مې پېړۍ هغه اختراع ده، تقریبا د 20مې 19مې ګډه ده چې 19مې نه پیل کېږي او 20مه کې بیا په 1920 کې د ګوګ لیمو مارکوني په نوم باندې ثبتېږي. خو هغه وخت لپاره بل هیڅ داسې څه نه و چې غږ د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، د یو چا خبرې د نورو ډیرو خلکو ته ورسیږي په دستجمي توګه باندې د افکارو، د اطلاعاتو، د معلوماتو او د یو په یو ځایي ډول باندې یا په همګاني توګه د تفریح د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه، ارزانه او ښه لاره همدا وه چې راډیو ایجاد شي او د راډیو له لارې خلک هم پیغام واوري، هم اطلاع واوري او هم یو اندازه د دوی ساعتتیري وشي. همدې ضرورت ته په کتلو سره چې هغې وخت کې نور هیڅ وسایل نه وو، ورځ تر بلې پرمختګونه نه وو، انټرنیټ نه وو، تصویر نه وو، نو د بې سیم یا د بې لینه څپو له لارې د غږ په انتقال باندې کار وشو چې د خلکو ته پکې د وخت سره سم د ځایي دا په لومړیو سرونو کې په داسې استعمالېده چې حکومتونو یا مثلا هغه ادارو چې د ټولنې د قشر په راس کې به وي هغوی د خپلې ګټې لپاره استعمالولې چې په یو ځایي ډول باندې خپل پیغام تر نورو خلکو پورې ورسوي. نو اهمیت یې له هماغه ځایه چې یو چاته که ما او ته یوه خبره کوو، اول یې تا ته وایم، بیا پروډیوسر ته وایم، بیا بل ته وایم، بیا بل ته وایم، ممکن زما ټوله ورځ په 10 نفرو مصرف شي. خو که په یو ځایي ډول باندې په داسې یو ماشین وي، داسې یو آله وي چې زه پکې خبره وکړم، هم ما ته اسانتیا ده، ستړی کېږم نه، ورځ مې نه مصروفېږي، هم دا ټولې را سره اوري. نو همدغه اړتیا وه چې بیا وروسته د راډیو هغه څومره چې پراخه کېږي، څومره چې مثلا نړۍ جوړېږي، څومره چې مثلا نورې اختراعګانې کېږي، راډیو لپاره خپل اصول پیدا شو، د راډیو لپاره خپلې موخې وټاکل شوې او له همهغې نه تر ننه پورې د راډیو اهمیت لکه څنګه چې نور شیان دي د ژوند، دغسې راډیو خپل اهمیت ساتلی دی تر اوسه شته. راځئ په افغانستان کې د اهمیت په هکله راته وایئ. په افغانستان کې اوس هم په ډېریو سیمو کې موږ او تاسو برقونه نه لرو چې هغلته د خلک د تلویزیون څخه استفاده وکړي. نو ډېری خلک اوس هم په ډېریو سیمو کې د راډیو څخه استفاده کوي. د پیل څخه تر دې پورې ستاسو په اند راډیو زموږ او تاسو په ژوند کې څومره اغېزمنه تمامه شوې ده او څومره یې زموږ او تاسو په ژوند کې مثبت رول ادا کړی؟ د امیر امان الله خان د وخت نه چې په افغانستان ته راډیو راغله، موږ په کتابونو کې دا لوستلي دي چې د کابل په ښار کې په څو محدودو سیمو کې به لډسپیکرونه لګېدلي وو، بیا به سهار کې ترې خبرونه خپرېده، دا دنیا به ورته راټوله وه، دې لډسپیکرونو ته به یې غوږ ایښی، چوک کې به دا لګېدلي وو، ټولې به له دنیا ځان خبروو. دغه وضعیت چې تېرېږي په 1409 کې موږ په افغانستان کې د راډیو تاسیس لرو.
دا وجه چې تېرېږي په دغه په تېرو کورنیو جنګونو پر مهال چې هغه نه لږ ورمخکې زمانه کې چې خلک د خبر لپاره خلک د دې لپاره چې هېواد کې څه تېرېږي نهایت زیات منتظر وو خو راډیوګانې نه وې دا وسیله نه وه چې موږ غږ ته اخلو دغه د غږ اخیستلو وسیله نه وه نورې نړۍ کې راډیوګانې وې بیا به ستاسې ممکن یادېږي اورېدلي به مو وي چې بیا به یو کور په کلي کې 2 3 نفر یو ملک سره به راډیو وه یو معلم سره به راډیو وه یا به یو دکاندار سره راډیو و بیا به دې ته خلک راټول وو ټول به ورته راټول شوي وو ان زما داسې یادېږي چې په 2000 کال کې په 2001 کې په دې 2 کلونو کې موږ چې چېرته اوسېدلو نو افغانستان ته د انتقالي حکومت د راتګ مسله وه په ځینو سیمو کې بمبارۍ وې نو هلته به یوه راډیو وه هغه ته به دا خلک راټول وو هغه راډیو غږ دا خصوصیت یې دا و چې یو خو یې دغه ویلم ډېر جګ و ډېرو خلکو اورېدی شوه دویمه دا وه چې ډېر صفا به یو سټیشن رانیوه یو ځای به یې رانیوه نو زما یو کلیوالو زما اوس مې یادېږي که چا به ټوخی کوم هغه به ورته اشاره کوله چې ته به نه ټوخېږې چې خبرونه تېرېږي نو زموږ خلک نهایت له علم سره زموږ خلک نهایت د خبر د اخیستلو سره نهایت له دې سره چې نوي معلومات واخلي دا د دوی په هغه عریضه کې اخښکل شوې ده موږ اگه له خپلو ادبیاتو هم راواخلو همدغسې ده نو موږ چې ډېر دفتري خلک نه یو په هغه وخت نه تعلیم رانه یو اندازه پاتې دی په مختلفو عواملو سره د پټي کار کوو د فلز کار کوو بل کار کوو نو ټلویزیون نشو کتلی ورځپاڼه که لولو له کاره خرابېږو پې که مثلا پخوا خو که انټرنېټ نه و که اوس انټرنېټ استعمالوو لور رانه پاتې کېږي راډیو هغه وسیله ده چې هم ما خبرۍ هم ما له کاره نه وباسي خوا کې مې ایښې ده راته چالان ده معلومات اورم خبرونه اورم په سیمه مې خبرۍ په حالاتو مې خبرۍ خو خپل کارم کوم که فلز جوړوم که مثلا خوراک کوم که مثلا خیاطي کوم که هر شی کوم هم راډیو نه مستفید یم هم له خپل کار نه یم پرې وتلی نو په همدې لحاظ باندې چې تاسې ورته اشاره مو کړه په افغانستان کې متاسفانه د برق نعمت کم دی دا ډېرو کمو کورونو ته ورغلی که نه نو هر سړی ټلویزیون ته لاسرسی نه لري بیا مثلا ډریور به ټلویزیون چېرته وګوري خیاط که ټلویزیون ته ګوري خو خپل کمیس دې پاتې کېږي هغه به نشي ګنډلی که بزګر ټلویزیون ته ګوري خو پټی به یې سوځېدلی نو راډیو یوازینۍ وسیله ده چې هېڅ تا له کاره نه وباسي خو تا په کار پوه کوي تا له کاره نه وباسي تا ته کار درښیي زموږ او تاسو حنیف ناصري خیاط اوسي او هغه کالي ګنډي دا په دې معنا چې د نسیم کمیز به یې معشوق ته ګنډلی او د معشوق به یې نسیم ته ګنډلی ټلویزیون ګوري ټلویزیون ګوري نو راډیو چې کله ګوري اوري البته بیا نو دغسې یو څه نه رامنځته کېږي یو ټوکه مو وکړله ښه احسان صاحب راځئ د رسنیو د کارمندانو په هکله راته ووایئ عموما په افغانستان کې رسنۍ ځکه راډیو د رسنۍ یوه برخه ده دوی ډیری وخت د ستونزو سره مخامخ کېږي د پیل څخه تر دې دمه پورې چې کله راډیو په کار باندې پیل کړی دی په افغانستان کې د رسنۍ په توګه خپل هغه رسالت په صحیح ډول سره ادا کړی دی د رسنیو کارکوونکي څه ډول ول څه ډول دي او د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ول ښه یو خو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې ژورنالیزم راځي د برهان الدین له اړخه کشککي صاحب له اړخه دی په کابل کې د بشري علومو پوهنځي کې د ژورنالیزم څانګه پرانیزي خو دا ډېر محدود خلک روزي او یا مثلا یو څوک ورته راځي ولې د هر نظام له اړخه دومره رسنۍ افغانستان ته راغلي دي چې سړی ورته حیرانېږي زموږ رسنۍ یو لویه کتله دا ده چې د سوداګرۍ ښکار شوې ده بله کتله او مهمه برخه دا ده چې د نظام ښکار شوي له پخوا نه یعنی د ستونزو سره مخامخ شوی دی یو لوري نه یو لوري یو شته دی او هم چې سوداګري پې شوې ده راډیو ده که عموم کې رسنۍ دي د ژورنالیزم اصلونه پکې مات شوي که نظام اخیستې ده هغوی هم د ژورنالیزم اصلونه پکې مات کړي خپلې ګټې خپل فکر خپله ایډیا پکې پاللې ده د همدې اړخه زموږ رسنۍ تر اوسه پورې چې څومره خبریالان کارکوونکي پکې له ستونزو سره مخ کېږي لویه برخه همدا ده چې تاداب هغسې نه دی پاتې شوی چې کومه څه په کار ده یعنې تاسې وګورئ همدا اوس په افغانستان کې کومې رسنۍ چې روانې دي د دوی بنسټ صحیح روان شوی دوی له لومړي سره د ژورنالیزم هغه محتوا د ژورنالیزم هغه عمومي موخې له ځانه سره راخیستې دي بیا ورباندې دلته موږ ته رسنۍ تاسیس کړې ده خلک یې نیولي دي هرې خپرونې محتوا اړتیا دی په نظر کې نیولې نفر یې ورته ایستلي نو له شک پرته چې په افغانستان کې د نظامونو په انحصار کې موږ خبریالان د رسنیو کارکوونکي له ستونزو سره مخ شوي له محدودیتونو سره مخ شوي دوی که فزیکي
خطر نه دی احساس کړی نو ذهني بېثباتي حتمي ورسره شته. دوی په ذهني لحاظ باندې ربړول شوي هم دي، وهل شوي هم دي، توهین شوي هم دي او حتی تر ټولو خپل موقف هم سخته او خطرناکه شکنجه چې دغه ذهني شکنجه ذهني ده، ځکه ته کار ته پکې نه جوړېږي. نو دا شی شته. یو شی چې زه باید یاد کړم مشال صاحب، په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې ژورنالیزم پوهنځي له ښه بخته زیات شول، په ډېر پوهنتونونه موږ دولتي لرو، خصوصي لرو چې پوهنځي ورته راله. ولې متاسفانه د تیر حکومت اوس هم زه ګورم چې دا لمن ترې شړېدلې ده. ځینې د لنډمهاله کورسونو مسله وه چې 3 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې چې دا به موږ راټول کړو، اونۍ کې 1 ساعت درس به نو په 3 میاشتو کې به 14 ساعته درس به دوی د ژورنالیزم پوهنځي اخیسته. موږ به 4 کاله پکې خواري کوله، یو چا به 14 ساعته درس ویلو، بیا به دوی د ژورنالیزم په مختلفو ښو ادرسونو کې کار هم کوو. نو دغه بې باوري د دې لامل شوی ده چې هم نورو ژورنالیستانو ته ستونزې جوړې شي، هم د ژورنالیزم په دې سپېڅلي مسلک د رسنیو په دې تر ټولو پیچلي کار یو دغ موږ ته پاتې شي. نو که دغه ستونزې ترې راکمې شي، زه فکر کوم بیا که انحصار نه موږ وځو او که د اماتورو برخو نه موږ وځو، مسلکي خلکو ته ورځو، ژورنالیستانو ته ورځو، زه فکر کوم بیا هغلته ډېرې ستونزې نشته انشاءالله. ځکه ژورنالیزم هغه مسلک دی چې تا ته ټول شیان ښودلي، تا ته دا ویلي چې د هېواد نافظه قوانین به منې، تا ته دا ویلي چې دا ستا سره پوله ده، تا ته دا ویلي چې دا ستا محرم اسناد دي، تا ته دا ویلي چې دا اشد دي دا نه دي، تا ته دا ویلي چې دا اخیستی شي دا نه شي اخیستی. آن په حوادثو کې تا ته دا ویلي چې که ستا د سر خطرې ته له دې صحنې ووځه، حادثه مهمه نه ده. نو دا خو هغه سړی کوي چې هغه پکې 4 کاله خواري کړي یا 8 کاله خواري کړي 6 کاله خواري کړي، په دې مسایلو پوهېږي، بیا نو ستونزه نه جوړوي، له حالاتو سره خپل ځان هم برابروي، له حالاتو سره د خپل لیدونکي تقاضا او غوښتنه هم پوره کولی شي. راځئ د راډیو خپرونو په هکله راته ووایئ. په افغانستان کې د پیل څخه تر دې دمه پورې په راډیو کې په زرګونو په میلیونونو خپرونې خپرې شوي دي او په بېلابېلو محتویاتو باندې کار شوی دی، په بېلابېلو موضوعاتو باندې کار شوی تر څو د اورېدونکو د ذوق سره سم هغوی ته خپرونې ولرو په راډیوګانو کې. راځئ د راډیوګانو د خپرونو په هکله راته ووایئ. د پیل نه تر دې دمه پورې د یو راډیو د مدیر په هکله په څېر باندې زه تاسو نه پوښتنه کوم چې آیا د راډیو دغه خپرونې هغه څه ډول چې باید وای هغه ډول وي؟ بیا هم موږ مشال صاحب نظام ته او سوداګرۍ ته ورګرځو. ځینې خلک چې موږ او تاسې په تېره 16 کلونو کې ولیدل نهایت زیاتې مجلې راووتې ورکې شوې، جریدې به راووتې ورکې به شوې، راډیو به را پیدا شوه بېرته به ټپه شوه که نه. ځینې رسنۍ چې په پروژهیي ډول باندې یا د پروژې د ترسراوي په مفهوم باندې رامنځته شوې وي، هغه د دې مسلې نه استثنا دي، هغه پکې نه راځي. ولې کومې رسنۍ چې لا هم شته دی، دوی خپلو امکاناتو ته په کتلو سره زه فکر کوم د ټولنې داسې برخه نه ده چې دوی ورته خپرونه نه ده کړې. موږ که خپله راډیو فرض کړو، شمشاد راډیو له پیله تر ننه پورې هیڅ داسې برخه موږ په تېر کال کې هم پرې خبرې کړې وي چې موږ د داسې برخه ونه لرو، داسې اورېدونکی دې ونه لرو چې زموږ په راډیو کې ځان ونه لټوي. د ماشوم لپاره، د روانپوه لپاره، د مریض لپاره، د طالب العلم لپاره، د مدرسې د یو چڼي لپاره، د یو ورزشکار لپاره، د یو سیاسي کس لپاره، د یو بزګر لپاره چې زموږ د ټولنې یو ډېره مهمه برخه ده، د یو خیاط لپاره، یعنې کومه برخه چې موږ وایو زموږ په ټولنه کې د یو ډریور لپاره، د یوې خور، یوې مور لپاره موږ دا خپرونې لرو او دا د ټولنې ضرورت دی. دا په دې معنا هم نه ده چې امتیاز یې د راډیو مدیر د راډیو شبکه واخلي. دا په پالیسۍ کې چې ته وایې چې زه د ټولنې دغه ضرورتونه ګڼم چې زه باید دا نشرات ورکړم، دوی ته اطلاعات ورکړم، دوی ته رهنمایي وکړم، دوی ته لارښوونې وکړم، نو دا بیا د ټولنې هغه مهم ضرورتونه دي، ځکه دا پوړی په پوړی ټولنه جوړه شوې او دا د همدې هرې پوړی لپاره ته باید، ځکه راډیو یوازینۍ هغه وسیله ده چې پرته له کڼو نور هر څوک ته استفاده کولی شي. ولې په 2022-23 کې چې راډیو پرمختګ کړی دی، په ځینو سیمو کې اوس کاڼه هم د راډیو نه استفاده کولی شي چې دا ډیجیټل راډیوګانې دي چې د آنلاین سره وصل دي، ځینې تصویري مسایل چې وړاندې کوي هلته مفهوم اخیستی شي کاڼه. نور هر سړی چې دی هغوی کولی شي که نالوسته دی که لوسته دی، که ړوند دی که نه دی،
د راډیو نه استفاده وکړي. نو خپرونې ټولې الحمدلله اوس چې کومې رسنۍ دي د ټولنې ضرورت پر بنا باندې رامنځته کړي دي. ځکه مشال صاحب که ټولنه فیډبک درنه کړي، که ټولنه تاوان اوري، ته چاته خپرونې کوې؟ ته طبعا تاسې د مدیر قید پکې کېښودو، منحاز د مدیر ته په دې مکلف یې چې ته خپلې د خپرونو فیډبک ولرې، په اړه یې پوښتنه وکړي چې زه دا څه خپروم، څوک شته هم دی چې اوري یا که نه، یوازې هوا په څپو کې خپرېږي که نه. اوس خو بل که هېڅ شی نه یې راوتی، ښه شی انټرنیټ دی، فیسبوک دی، یوټوب دی چې عموما خلک خپل نظریات د خپلې خپرونې ورکړي، ته بیرته فیډبک اخلي چې زه ښه روان یم که نه یم روان. نو خپرونې الحمدلله اوس د ټولنې له ضرورت پرته نه خپرېږي، ټولې د خلکو لپاره دي. ښه، راځو خپلې راډیو ته، شمشاد راډیو ته. ځکه کله نه کېږي چې تاسو دلته کار کوئ، لومړی د یو کارمند په حیث باندې، د هغه څخه وروسته د یو ښه مدیر په حیث باندې چې الحمدلله ښې خپرونې وړاندې کوئ. راځئ د شمشاد راډیو په هکله راته ووایئ چې د پیل څخه تر دې دمه څو ورځې وروسته د شمشاد راډیو په هکله بیا هم له تاسو سره مرکه لرو. هغه کې به بیا په جزوي مسایلو باندې وو که نه، هغه کلیزه ده، هغلته به بیا هغو مسایلو باندې خبرې وکړو. اوس په ټوله کې په عمومي ډول باندې د شمشاد راډیو په هکله راته ووایئ. شمشاد راډیو په دغو مرکه کولو کې په کومه برخه کې ډېر زیات کار کړی دی او خپلو اوریدونکو ته یې د هغو د شوق او علاقې پر بنسټ خپرونې وړاندې کړي؟ شمشاد راډیو 2011 کې رامنځته شوې ده، یا یې نشرات پیل کړي دي چې د 3 ورځې وروسته یې نو 12مه کلیزه برابره کړي. له هماغه پیله تر ننه پورې مشال صاحب شمشاد راډیو نهایت خواري کړې ده چې د هیڅ یوې برخې اورېدونکی خفه پرې نږدي، محروم یې پرې نه دي له خپلې برخې. راډیو له هغو برخو ده چې موږ کومنټراینې د کرکټ چې کتله زموږ د ټولنې ډېره ورباندې مینه ده او اوري، تر ننه پورې ورزش هیڅ برخه نه ده پرېښې. هغه وختونه مو یاد دي، دغه خبره مو د یاده ونه وځي چې زموږ او تاسو د افغانستان خپرونې به په تلویزیون باندې نه خپرېدلې او شمشاد راډیو به کومنټري کوله بال په بال باندې، او ټولو به ګوشکیانې په غوږونو کې اچولې. زه یو وخت کې خپله په کورس کې وم، باور وکړئ کورس کې به استاد راته لګیا و، ما ګوشکي کې د افغانستان لوبه اورېدله واقعا هم. نو د هغې وخت نه تر ننه پورې، یعنې دغه پنجشنبه بیا ملي ټیم لوبه لري، موږ له اوسه په دې هم کار کوو چې ښه په دې ورځ زموږ کلیز هم ده، بیرته کرکټ هم دی. نو که اورېدونکی زه په کلیزه ځان سره مصروف وم، په دې خوشحالۍ کې په دې هم خفه کېږي چې ولې کرکټ، موږ په هغې هم کار کوو. او شمشاد راډیو او کرکټ ته باور وکړئ ډېر خلک په تمه دي. دا تړلي روغتیایي برخې موږ د درملنې په روم له ډېر پخوانه خپرونې لرلې، هم مو تولیدي لرلې، هم مو لایف لرلې. ادبي خپرونې خو ټولې موږ پورې تړي چې له دې ځایه وځي. سیاسي خپرونې همدغسې موږ مناظرې ورکړي دي، ګردي میزونه مو ورکړي دي، ان دلته چې څومره خلک د حکومت مشران راغلي دي، د دوی غږ له راډیو نه وتلی. نو راډیو خپرونې ټولې په ټولو برخو کې ان موږ ماشوم لپاره ځانګړې خپرونې لرلې چې یو ماشوم که 6 میاشتنی وي څومره خوب باید وکړي، که 10 میاشتنی وي، که 2 کلنې، که 3 کلنې، د روانپوهنې لپاره مو لرلې. نو که په محتوا سړی غږېږي، د ټولنې ضرورتونه مشال صاحب سخت زیات دي، خو چې موږ حس کړې چې زموږ ټولنه په دې برخه کې خبرو ته اړتیا لري، خپرونې ته اړتیا لري، معلوماتو ته لري، او موږ ورباندې توانېدلي وو. موږ ورته امکانات پیدا کړي دي، قناعت مو مشرانو ته ورکړی دی، امکانات راته نور هم فراهم کړي، ډېر کړي دي، هغه برخه مو نه ده پرېښې، په هغې کې مو خپرونې ورکړي. پښتو ادب ته شمشاد راډیو ډېره زیاته یعنې ډېر زیات وخت یې ورکړی دی، او د راډیو برخې بیا خصوصا ستاسو هغه ځانګړې خپرونې چې وي پخوا چې وي یا چې اوس دي، پښتو ادب لپاره ډېر زیات کار کړی دی. ستاسو لیدونکو د پښتو د ادب څومره غوښتنه کړې ده چې تاسو یې باید په راډیو کې خپرونې لرئ او د هغوی لپاره تاسو دغه خپرونې وړاندې کړئ؟ دا خو موږ له 2 اړخونو به دا هم سنجولی شو یا ځان ته ارزولی شو، پرتله کوی شو چې یو خو موږ ځینې خپرونې چې ادبي وي د همکارانو د کمښت یا مثلا د ځینو تغییر و تبدیل له امله چې بندي شوي، موږ ته فیډبک راځي، میسجونه راځي، زنګونه راځي چې دا خپرونه دغسې موږ خوښېده، دغسې مو اورېدله، شیار کېدې به زموږ خپرونې. موږ له دې ځایه هم پوهېږو چې دا خپرونې خلکو غوښتلې، اورېدلې او مینوالې وو. دویمه دا ده چې ځینې خپرونې چې موږ یې لرو، اورېدونکي میسجونه کوي، ټلیفونونه کوي چې مثلا د خیال څاڅکي خپرونه زموږ د راډیو ټلویزیون ګډه خپرونه ده چې نن ثبتېږي. ځینې اورېدونکي راته وایي چې پلانی به راغواړئ، یو نوم راکړي،
دې نه موږ معلومولی شو چې دا ټولنه شته چې موږ اوري موږ څاري یا کله کله مثلا ځینې اورېدونکو خبرې راشي چې احمد او محمود دې په دغه ځای کې ډېر ښه غږولی و ډېرې ښې خبرې موږ ترې واورېدې ډېر ښه مو ترې څه زده کړه د ټلویزیون راډیو چې کومې خپرونې دي هلته چې کومه احیانا په 2 میاشتو 3 میاشتو کې کله کله کوم همکار یوه ستونزه پیدا شي ژوند دی موږ که تکرار لاړ شو موږ ته بیرته بیا میسج راځي زنګ راځي لیکل کېږي ان چې دا خپرونه تکرار تللې ده بیا تکرار لاړه ولې موږ دومره شپه شوګیر کړه دومره وخت مو ورکړه بیا هم زموږ غوښتنه پوره نه شوه نو هغه هره برخه طبعا رانه غواړي او پښتو خو داسې یوه برخه ده چې موږ ترې ځان نشو بیلولی زموږ ژبه ده او ډېره خوندوره بډایه برخه لري د فرهنګ او د ادب نو په همدې لحاظ باندې څو چې ژبه وي پښتو وي نو ادب باید ورسره وپالو او مخ ته به ځي ښه 2 مسلې دي یوه دا چې نن د راډیو نړیواله ورځ ده چې په دې باندې خو وغږېدلو په افغانستان کې حتی د نړۍ په هغه موضوعاتو هم وغږېدلو چې په نړۍ کې راډیو څومره پرمختګ کړی دی او راډیو تر ننه پورې څومره ډېره کارول کېږي ورسره په څنګ کې زموږ تاسو د راډیو کلیزه ده د تلویزیون کلیزه ده د تلویزیون 18مه کلیزه ده درنو لیدونکو همدغه اونۍ د پنجشنبې په ورځ باندې او د راډیو نو بیا 12مه کلیزه ده او دواړو برخو ته ځانګړې خپرونې شته او دواړو برخو ته ځانګړې خپرونې هم لرو تلویزیون لپاره هم او د راډیو لپاره هم د تلویزیون لپاره خو به موږ انشاءالله ډېر څه وړاندې کړي د هیوادوالو سره به مو شریک کړي وي راځئ د راډیو په هکله تاسو راته ووایئ تر څو د سکرین له لارې هم خلک ستاسو د خپرونو په اړه معلومات پیدا کړي او هغه خپرونې چې د هغوی د شوق او علاقې سره سم دي هغوی واوري ډېره مننه مشال صاحب درنو لیدونکو ته معلومات دی چې زموږ د راډیو ټلویزیون دواړه برخې یوازې دا ده چې هغه راډیو ده د ټلویزیون دی دغسې به فرق وکړي نور ډېر کارونه هم سره شریک دي همکاران یو بل ته سره لاس ورکوي یو بل سره مسؤلیتونه لري په ګډه یې مخ ته وړي ځینې خپرونې زموږ مشترکې دي چې ترسره کړي مو دي مثلا له جملې مشاعره ده چې دا ځل په نهایت خوندور ځای کې شوې ده نهایت خوندوره مشاعره ده مینوال ډېر زیات ورته په تمه دي او د هېواد داسې غږ او ترانو مو نفر چې موږ به نوم اورېده دا ځل په خپرونه کې په مشاعره کې موږ سره شته چې د ټلویزیون نه هم خپرېږي له راډیو نه هم خپرېږي دا یوه مشترکه خپرونه ده د چرګۍ خپرونه زموږ مشترکه خپرونه ده چې خپرېږي له دغه ټلویزیوني خپرونو ورهخوا موږ د راډیو لپاره ځینې روټین خپرونې زموږ دي چې مثلا رنګین سهار دی ولې بڼه مو بدله کړې محتوا بدله شوې ده په رنګین سهار کې مو د راډیو ډېر پخواني اورېدونکي غږولي دي د همکارانو خاطرې مو راخیستې چې اوس موږ سره نشته هغه همکاران یوازې خاطره مو اخیستې ده د راډیو مستند مو جوړ کړی دی چې د 2011 نه تر ننه پورې په کوم محتوا په کوم سکیجول په کوم مدیرانو په کوم پرسونل راورسېده دا یو مستند دی دا ورته وړاندې کوو بیا د راډیو له اورېدونکو سره د فیسبوک د دغه نننی تغییرو دا یوه برخه ده موږ یوه خپرونه لرو د دوحې په نوم باندې د راډیو د کلیزې لپاره مو ځانګړې د کلیزې دوحه برابره کړې 2 ساعته چې نه یوازې زموږ اوسني همکاران پکې دي د ټلویزیون ځینې همکاران هم موږ سره پکې شته دی دا مو برابره کړې هغه اورېدونکي مو غږولي چې له تېرو 9 کلونو نه د 10 کلونو نه یو اورېدونکی چې موږ له کندوزه وغږول 10 کلونه را په دې خوا راډیو اوري یو مو له کندهار غږولی د تېرو 8 کلونو را په دې خوا هېڅ راډیو قضا کړې نه ده دغسې مو اورېدونکي پیدا کړي دي د دوی نه مو خاطرې اورېدلي دوی چې تغییر یې راډیو څومره ورکړی شمشاد خپرونو دوی مو غږولي یوه ځانګړې خپرونه لرو زموږ له هېواده یا زموږ د دفتره وتلي همکاران د راډیو دوی سره مو ځانګړې مرکه کړې ده هغه څه چې اوس هلته راډیو اوري هغه مو ترې اورېدلی دي دغه راز له د هېواد د مهمو خلکو شخصیتونو په هره برخه کې د دوی پیغامونه دي چې موږ راخیستي دي د هغوی احساسات مو راخیستي دي که زه د مثال په ډول باندې دوراني صاحب نوم واخلم درویش دوراني دوی سره موږ خبرې کړي دوی احساسات مو راخیستي ځینې خپرونې په لایف بڼه دي مثلا په اسلامي برخه کې موږ راډیو په اسلامي برخه کې څومره خپرونې کړي د دې مقدار د دې مثلا هغه ثواب او اجر په دې باندې په دې ارزښت باندې ځانګړې خپرونه شوې نو نهایت ټوله ورځ موږ ځانګړې خپرونې دي چې په ټولو برخو کې شته په روغتیایي کې به ورته ولرو انشاءالله ځکه په همدا پنجشنبې ورځ دا درملنې خپرونه چې ما مخکې ویلې چې ځانګړې ده د ټلویزیون او راډیو دا مشترکه خپرونه ده دا ځانګړې خپرونه ده چې بیرته هم له راډیو خپروو هم دلته شته نو دغسې ځینې خپرونې ورته لرو مشال صاحب چې انشاءالله پروموګانې روانې دي
تصویرونه تاسې ګورئ چې روان دي ویډیوګانې به راوځي سوشل میډیا بیخي د ټول یې راډیو نیولې که نه نو دا شی له خیره سره زه فکر کوم چې دا ورځ نو د ټلویزیون او د راډیو همکارانو چې څومره ستړیاوې وګاللې څومره خواري وکړه څومره زحمت وویسته انشاءالله لیدونکي په لویه کې که هغه ژورنالیستیکه اصطلاح کاروو زموږ مخاطبان به موږ نه انشاءالله خوشحاله ښه ډېره ښه ده نو درنو لیدونکو اوس هم دمه لرو خو غواړم چې دغه د دمې اناونس هم تاسو ورکړئ او د پنجشنبې په ورځ چې دومره ډېر کار مو کړی د هغه هم د لیدونکو سره شریک تر څو اورېدونکي مو اوسي ډیره مننه درنو لیدونکو د شمشاد راډیو او ټلویزیون د برخې د 18مې کلیزې لپاره ځانګړې مشاعره چرګۍ درملنه ولس ګندهاره او زه نور ستا خبرې ورکړم که ځکه چې مشال صاحب راډیو اتمانو کوي دا نو زموږ ځانګړي خپرونې دي چې تاسې به یې د همدغه روڼ سهار نه ګورئ او تر وروستیو شیبو پورې چې څو پورې دغه کلیزې ورځ موږ پسې نښتې ده د راډیو لپاره هم ځانګړې خپرونې لرو دواړه ادرسونه چې لاسرسی ورته لرئ په یوټیوب کې په فیسبوک کې په ټلویزیون او په راډیو زموږ خپرونې وڅارئ ویورئ ډېره مننه چې شمشاد مو تر دې ځایه را رسولی دی ملتیا مو کړې د رنګین روڼ سهار خپرونې برخه نور هم لرو خو تر دمې وروسته به یې درسره شریکې کړو